استریت فودی که در افغانستان پیدا میشه مثلا شورنخوت است، سوپ است، برگر است. ما چه شروع که تقریبا زمان یاد رفتیم ما سر 2,000 پوند و اول که می چه شروع که اکسونا هم در افغانستان بخوانی اکسونا نو په دې کې دا قیمت دی. این سوپو که اوردر کردم با اجازه اون سوپ فوق العاده خوشمزه ایه. دا د وزګار تخلص دی ښه دی څنګه وزګار په رښتیا هم کسه حساب اوس خو به خپل افغاني برګر مونږ ډر کړی انشاءالله هغه به راځي سره د منتو کورنۍ کې راته مور زیاته یادېږي ځکه چې مور خو د زړه سر نو تاسو څومره وایي چې لندن دا او دا دلته داسې خاص ژوند نشته یعنې د مور د لاس پخلی هغه دنیا یو ځای کې هم نه پیدا کېږي نه دا خو منظور خاني ده سټایل له وجې نه ده منظور خاني ده. د ابراهیم صافي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. له افغانستانه زرګونه کیلومتره لرې دلته په لندن کې د کابل یوه څنډه نن په همدې درته غږېږم چې د کابل کارنر یا کابل څنډه په لندن کې له ځان سره څه لري. د دې ځای له مسؤل سره غږېږو له دی اورو پوښت وي چې ولې دغه نوم غوره کړی او دلته څه لري. آصف جان السلام علیکم. السلام علیکم ابراهیم صاحب. جوړ ښه یاست انشاءالله. کور مودان ژوندی اوسې. آصف جان په لومړي سر کې که د هغه مکمل نوم دی ووایي. ولی نه. اولتر از همه سلامای خاص خود در خدمت تمام بینندگان چینل شما تقدیم میکنم. نام حفیظ فاخر است و مسئول همین منطقه که جور کردیم به نام کابل کارنر یا ماکستور لندن. آصف جان ولې مو کابل کارنر ورته غوره کړی ولې مو دغه نوم غوره کړی تاسې؟ کله چې دا ځای ما جوړ کړ اول ځل لپاره دا لږ ځای کارنر کې وه کوڅه کې وه که نه کارنر ځای کې وه او ځکه ما غوښتل چې کابل په نوم کېدم. کله ځای مې ولید چې کارنر ده ما ویل نه کابل کارنر به ښایسته راځي ځکه چې هم کارنر کې ده او هم کابل خو خپل زموږ د ولایت نوم ده کابل کارنر ځکه مې انتخاب کړ. څه دي په دې کابل کارنر کې؟ در اینجا فقط همون استریت فودی که در افغانستان پیدا میشه مثلا شورنخوت است، سوپ است، برگر است، منتوس، یک آشک است. در استریت فود افغانستان تمامش در اینجا در کابل کارنر پیدا میشه. څه شی دي په دې کابل کارنر کې دننه راته معرفی که؟ اولتر از همه ایجایی را که شما میبینین ها هوا گرم شد یک ایدیا آمد گفتم باش که یک جای وطنی جور کنم مثل دیراور یا مت افغانا بیشینه چون تو جای در یوکی فکر نکنم به افغانا باشه که فامیلی چون بیشترین کستومرای ما فامیلیا میایه به این قسم یک جای جور کردم وقتی که آردر میکنن میتونن در بیرون بشینن اگر داخل بخواین بشینن در داخل هم جای داریم میتونن بشینن خود چون زمونږ بیشترین کستومران ډیر زیات کستومران چې دي ټول زیاتره فامیلیان دي او دا بزنس مې چې جوړ کړی فامیلیان لپاره مې زیاتره. او څوک دلته زیات راځي یوازې افغانان دي که د نورو ځایو خلک هم دي؟ بیشترین خو افغانان دي خو اوس شکر ده هره ورځ چې ګورم نور خلک هم راځي لکه ایژین خلک پاکستانیان ایندیان ایون انګلیش خلک هم راځي ډېر دا ځای چې وګوري ډېر خوښېږي د هغوی او دننه چې ورشي بیا همداسې وطني ډیکوریشن ده هغه ځای چې وګوري نور هم خوښېږي بیا عکسونه اخلي اسناپ و داشان ډېر خوشحالېږي دې ځای کې. دلته تاسې ډېر ښه دغه هغه هم جوړ کړي دي هغه ته مو څنګه پام شو ځکه دا خپل یو ښایست ورسره زیاد کړی دی. خب فوکس ما همی بود که یک چیز تردیشنال وطنی جور کنم که دکوریشنش کلش وطنی باشه. ایدیای زیاد آمد باز بهترین ایدیا که آمد گفتم باش که می الکین وطنی خود استفاده کنیم چون که یک نماد از چی تردیشنال افغانستان است. ما یک وقت خرد بودیم در افغانستان از می استفاده میکردیم و یاد از او گفتم که الکین بگیریم چون از طرف شب اینجا زیاد بیزی می باشه چون حالا نو اوپنینگ تایم ماست و این الکین یاره که باز ببینید در او تایم بسیار مقبول معلوم میشه. دننه به هم لاړ شو آصف جان. او ولی نه مهرباني. تاسې مخکې شئ تاسې راته معرفي کوئ. دا ځای مې جوړ کړی د وطني دیره په نوم نوم یې هلته مې لیکلی عکسونه هم د افغانستان پخواني عکسونه او دلته افغاني جارو دستکاولونه پکې او دا ټول څیزونه د افغاني دي که نه؟ ټول افغاني دي ټول د افغانستان ګودي پران همداسې چرخه یاد یې په خیر یاد یې په خیر دلته خو نه کېږي چې د ګودي پران باندې پلی وکړو خو نو کله چې ماشومان دلته راځي نه وایي چې دا راته راکتې که پوښتنه خو کوي زیاتره لاسه چې خو بیا فامیلیان سره ډېر راځي که نه بیا هغوی بیا پکې نه کوي. تاسې دغه عکسونه مو له کومه دا مو له وطن څخه راوړي دي؟ ټول مې وطن څخه راوړي دي ځکه چې دا ځای مې چې جوړول ډېر زیات وخت یې ونه چې دا رقم ډیکوریشن شي
ځکه د دې هر شی ما د افغانستان نه اردر کړی دي. اول د صوفې پوښونه چې دي دا خو د افغاني په توشک کې پوښونه دي، ځکه چې وقتی ونیو افغانستان هم اردر کرد. همچنان هم تا اینا عکسای افغانی تا برتن چی بگم چلمچی خو دې هم وارم آورده. په دې خو به هم ډېر لګښت راځي. دا څومره لګښت په دغه یو اتاق باندې راځي چې مثال په دغه رقم ته یو کس که وغواړي چې په خپل کور کې یو مېلمستون یا ډیکوریشن کې تقریبا ما خو ډېر زیات مصرف کړی دلته. هر څه ته چې وایم بیا نه مني، بیا کله چې بیا کالکولیشن وکړي خپله بیا مني. تقریبا دغه همدې ډیکوریشن بغیر د کچن نه د یو روم ډیکوریشن تقریبا ما باندې 15,000 پاونډ مصرف راغلی ده همدغه ځای. صوفه و چوکۍ و دا ډیکوریشن دا ټول شیانې ځکه چې زیاتره مې افغانستان اردر کړي ځکه لږ اکسپنسیو راځي. دا ځای خو شو. بیا زیاتره زمونږ د اردر سیستم چې دا سلف سرویس ده هغه ځای نه اردر کوي یا د کچن تو ډیفرنٹ کچنز دي. یو کې فاست فود تنها برگر و رپ و دا شیان چې دي افغاني او سوپ شورنخات، یو کې بیا د قابلی پلاو و شورنخات و منتو آشک و دا شیان چې دي او شارما بیا د کچن اردر کوي. تو ډیفرنٹ کچنز دي او تو ډیفرنٹ ځای دي چې اردر وکړي خلک. یو پروګرام جوړوي کورنۍ، نو څومره کسانو لپاره دلته ځای لري؟ دلته که دننه کینې خو 40 پورې کېږي، که بیرون هم کینې 150 پورې کېږي. بیا هلته که مونږ یو اسپیر روم هم بل هم لرو همداسې وطني ده ډیکوریشن دی، هلته بیا تقریبا 15-20 پورې نور هم ځای شته ده. یعنې دلته پروګرامونه هم کېږي؟ او ځینې وخت کېږي څوک چې مثلا پری بوکینګ وکړي چې والا مونږ 20 کسه یو یا 150 یا 40 کسه پرایویټ ایون نیسو بیا کولی شي هلته راشي، مشکل نشته. هغه ځوانان چې دلته حسیب جان دوی چې په سختو لارو راځي همدلته کار کوي، تاسې به هم کېدای شي دغه سختې به مګاللي چې دلته را رسیدلي یاستئ که څنګه؟ معلومدار خبره ده. هر کس که یک جای کار میکنه، من خودم هم سختیار تیر کردیم، نوک آمده بودم یک جای کار میکردم، اما ویش داشتم که من بخوایم بتانم در آینده خودم یک جای را جور کنم. من خودم در رستوران کار کردیم در وقتش مدت 6-7 ماه. بعد از اون من خودم بزنس خود شروع کردم. به این شکل کلگی هر جوان که کار میکنه توقع از این داره که بتونه در آینده خودش یک بزنس باز کنه که برش کسب کار کنه، راحت باشه. و ما از جوانان می توقع را میکنم که وقتی که هر جای کار میکنین همیشه در فوکستانی باشه که شما بتونین در آینده از خود یک چیز بسازین، یک بزنس خود باز کنین، نه ای که همیشه به کس دیگه کار کنین. یعنی فکراً باید دې ته آماده یي چې خپل یو کاروبار ولري. خپل زحمت، هر څوک زحمت باسي چې یو ځای ته رسیږي. بدون د زحمت نه کېږي. که رستوران کې کار کوي، که دفتر کې کار کوي، که هر ځای کې چې کار کوي، هغه خپل فیوچر لپاره یو پلان لري چې آینده لپاره خپل یا بزنس به خلاص کړي یا یو بل پلان به لري که نه. ځکه دا ټول ځوانان چې ما سره کار کوي د دوی توقع هم همداسې ده چې انشاءالله فیوچر کې هغوی هم به خلاص کړي. په دې ځوانانو ځکه تم کېږو چې زیاته برخه زموږ او ستاسې افغانان چې دي هغوی د کله چې دلته راځي له ورته ستونزو سره مخ وي، زیات دا شکایت کوي چې کار نشته دی، نو ځکه په همدې باندې تم کېږو. حسیب جان دغه ستا د بریا راز په څه کې و چې تا داسې یو څه را جوړ کړه؟ یعنې د کامیابۍ راز دې په څه کې و؟ راز کامیابی ما اگر از ابتدا بگویم من خوش نداشتم همیشه من جای کار کنم. من خوش داشتم که من خودم از خود یک چیز بسازم. ایون من در افغانستان وقتی که بودم در اونجا من خودم اینستیتوت شخصی داشتم، مکتب شخصی، کورس شخصی داشتم در افغانستان. وقتی که اینجا آمدم یک مدت 6 تا 7 ماه در یک جای من کار کردم. از مبلغ کم من یک لباس فروشی افغانی را شروع کردم که الحمدلله بسیار خوب پیش رفت بین افغانا. از او آهسته باز شروع کردیم به کابل کارنر یا وطنی دیره. د کمو پیسو ویلې چې څومره نه کولی شي چې دوی دغسې یو کار ته وروسته ورسیږي؟ که هغوی وغواړي په 1000-2000 پاونډ هم کولی شي که وغواړي. خو هغه یو بزنس مایند غواړي چې هغه 2000 روپۍ 2000 پاونډ څه رقم مصرف کړي چې هغې نه لاس چنده 20 چنده بیرته وګټي که نه. ما چې شروع که تقریبا زما یاد راځي ما سره 2000 پاونډ و اول کې مې چې شروع که. اوس ماشاءالله تاسو خپله ګورې خود. زو دننه ځینې پیرودونکي یا مشتریان دننه دي، د هغو سره هم خبرې کوو. میشه خودم معرفی کنین و اگر بگوین که چه وقت میشه که در اینجا شما میاین
بله دست بله کنه. عرضم به حضور مبارک شما، من تقریبا 2 ماه توی این تاون دارم زندگی میکنم. این پاتوق رو پیدا کردم، فوق العاده جای باحال و زیباییه. از همه مهمتر غذا فوق العاده خوشمزه، از همه مهمتر بچهای باحال و با معرفت، از همه مهمتر همش مهمه، همش مهمه. خیلی 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 احساس کردم که در غربت اینجا یک احساس امنیت خانواده کردم واقعا بعد از این مدت. پاتوق بچهای باحالیه، من اصلا همشون رو دوست دارم. ایرانی هستم. شما الان من یه سوپ اوردر کردم. این سوپو که اوردر کردم با اجازهتون سوپ فوق العاده خوشمزه ایه و این از کارای افغانه، سوپ افغانه و این تو ایران گیرت نمیاد. تاسو هم د افغانستان یاستئ ترڅنګ ناست ډېره مننه. زما هم سلامونه منې. بلې ځان افغانستان راوپېژنئ. یم جمشید اوزګار یم بالکل. واقعا چې ډېر مزهدار او ډېر ښایسته برګر او داسې یو فضا ده چې راځي هغه خپل د وطن هغه تنده زه به دلته سره کېنم ستا سره. تا د وزګار تخلص دی ښه دی، څنګه وزګار یې په رښتیا هم که څه حساب دی؟ خب دا هر څوک ځان ته یو تعبیر لري. زه کار ته وزګار یم، نور وزګار نه یم. یه چیزی ما بفهمیم. ښه، نو د کوم ځای نه راځئ؟ دلته خواړه څه ډول دي؟ دا لومړی ځل دی که نور کله هم دلته یاره که راغلی؟ داسې درته وایم چې هره ورځ راځم خو دا به دروغ نه. خو واقعا داسې ما د مخکې د یادور مې وکړ چې ډېر ښایسته فضا لري او ډېر ښایسته خواړه لري او افغانستان هغه تند ورباندې ماتېږي افغاني ډوډۍ باندې. او اکثره دلته افغانان مسافر دي نو وخت نه لري چې دوی خپله ځان ته پخلی وکړي. نو ماشاءالله دلته کابل کارنر کې دوی ښایسته مثلا افغاني ډوډۍ وړاندې کوي افغانانو لپاره. نوم مې ناصر احمد دی، د افغانستان کې د لوګر ولایت اوسېدونکی یم او دلته په نورتمپټن کې اوسېږم او نورتمپټن نه دلته راغلی یم د خپل افغان روډ کابل کارنر رستورانت ته. دا چې چېرته افغان فوډ ځکه چې موږ ټول عمر د افغانستان د خپل فوډ باندې عادت سوي، موږ خپل افغاني خوراک خوښوو. چېرته چې افغاني خوراک وي نو واقعا موږ هلته ځو، ځکه د انګلستان فوډ نه خو د موږ نور زړه تور شو. چېرته ځې دغه ډونر او چکن ډونر دغه نه خو نور زموږ زړه تور شو. واقعا چې چېرته افغان فوډ وي موږ هلته ځو خپل. اوس دې څه شی اډر کړي دي؟ څه دې راغوښتي دي؟ څه به درته راځي؟ اوس خو به خپل افغاني برګر موږ اډر کړی انشاءالله، هغه به راځي سره د منتو. نو دا انشاءالله بس دې ته په تمه یو. وطن کې خو به دې کیدای شي د کورنۍ غړي یا ملګري به دې ویني، څه پیغام لري؟ بس پیغام مې ورته دا ده چې مسافرت ژوند داسې تاسو څومره وایي چې لندن ده او دا ده، دلته داسې خاص ژوند نشته. دا سړی په خپل غم کې ډوب ده، بس خپل کارو کې مصروفه وي. نو ژوند چې ده په خپل وطن کې ده. نو الله دې هر سړي ته خپل وطن آباد لري او هغه ورته ښه ځای ده. خو بیا هم چې کله ته دلته مسافر یې بیا دا زیاته ده چې چېرته افغان رستورانټونه یي هلته ستا زړه خوشحالېږي حتما. څوک درته زیات یادېږي په وطن کې چې چا پسې ډېر خفه شوی؟ والا وطن کې خو ټول هم یادېږي، ټول فامیلونه، خپلوان، هر چا ته مور او پلار ته ښه معلومات ده چې مسافرۍ کې تا ته ټول فامیل یادېږي او هر چا ته دغه یو احساس دی چې هغه وګوري نو موږ ته خپل فامیل یادېږي حتما. په کورنۍ کې څوک درته زیات یادېږي؟ کورنۍ کې راته مور زیاته یادېږي، ځکه چې مور خو د زړه سر نو مور خو هر ځای کې چې چېرته ځې بس مور خو مور هغه نوم نه معلومیږي چې مور. زما نوم شمیل خان ده، دا ما ماما زوی ده او دا نورتمپټن کې پاتې کېده، دلته راغلی ده. زه خپل هارو کې اوسېږم نو دا دلته راغی، ما ورته ویلې چې راځه تا منځ افغاني خوراک کوم نو تا به نورتمپټن کې دا ډونر دا شان ډېر خوړلي، خو زه داسې ته بوځم چې هلته تا افغاني مینه پرې ماته سي او افغاني فیل وکړي. نو په دې خاطر مې دلته راوستم افغاني برګر یې به وخورو. دا سره خولۍ دې په سر ده، دا څنګه دا سټایل دی او که په کوم هغه دې په سر کړې ده؟ نه دا خو منظور خاني ده، سټایل له وجې نه ده، منظور خاني ده. منظور سپورټر یم خاص. داسې ښکاري لکه چې واده دې کړی دی. نه واده مې نه ده کړی، زه مجرد دا ټول مجردان سره کار دی. زه مجرد یم. ښه، نو کورنۍ خو به دې ویني یا ملګري به دې ویني، څه به ورته وایې؟ ملګرو او کورنۍ ته الله دې وکړي چې ملګري هر چېرته وي، الله دې هر چېرته کامیاب کړي، که په وطن کې او که دلته خارج کې. او کورنۍ خو هر وخت یادېږي او کورنۍ خو خاص دي نو هر وخت یادوو کورنۍ. ښه، تا ته به هم کورنۍ کې به دې هغه یادېږي، څوک درته ډېر یادېږي؟
او ټول کورنۍ راته ډېر یادېږي خو والدین چې داسې د مور او پلار هغه بیا ډېر خاص دي او بیا خاص توګه مور راته ډېره زیات یادېږي مور ډېره خوږوي د مور کومې خبرې دي چې در سره غږېږي یا ذهن ته دې راځي کومې خبرې دي ډېر ځوروي یا ورپسې خفه کېږي والا چې مور خو موږ ته ډاډګیرنه راکوي سره سره غږېږي اکثره وخت ډاډګیرنه راکوي که په موږ دلته سختي تېرېږي یا نه تېرېږي خو هغوی ته داسې فیل نه ورکوو چې په موږ دلته سختي تېرېږي هغه اکثره وخت موږ ته ډاډګیرنه راکوي چې دلته خوشحاله اوسئ یو څه بل دلته تاسې خو راځئ افغاني خواړه خورئ خو د مور د لاس پخلی یادېږي بالکل ټول عمر کې نه هېرېږي ځکه چې هغه داسې خوراک و چې بس هر څنګه به و یو خوند به پکې و ځکه مور پخ کړي ښه درته معلوم ده یعنې د مور د لاس پخلی هغه دنیا یو ځای کې هم نه پیدا کېږي او هغه یا خبر دا بیټ کوی څوک نه شي مطلب یو خوراک هم ورته نه رسي کور ودان دلته د یو بله برخه هم لرئ که نه د کالو برخه ده د افغاني کالیو برخه هغه نیکسټ شاپ ده هلته به ورشو مهرباني زه دې خواته د افغاني کالیو یا د لباسونو ترڅنګ د هغه د هټۍ د دکان دی هغه هم ګورو نو دلته هغه افغاني جوړې یا کالي دي که نه دلته زما اول بزنس چې و همدا افغاني کالي بزنس و چې هم ښځینه هم نارینه خو زیاتره زمونږ نارینه ده خو ښځینه ځکه ډېر معلومیږي ځکه چې ماشاءالله ښځینه کالي چې ده لږ غټ دي پراخه غټ دي او همداسې نارینه واسکټونه دا ټول نارینه واسکټونه دي او اخواته یې کالي دي نارینه کالي تاسې د کوم ځای نه راوړئ دا دلته مغه کېږي جوړېږي که د افغانستان ما افغانستان کې هلته یو فابریکه جوړه کړې چې هلته تقریبا 50 کسه کار کوي غټه فابریکه ده ماشاءالله هغوی خالي د افغاني کالیو دا شیان ګڼي ما ته نور کسان وویل چې دا هېواد نه راوړه دا ځای نه راوړه دا ځای ما ویل نه ولې خپل د کوم پیسې چې د خپل وطن باندې مصرف نه کوم ولې یو څو کسه هلته چې کار ته ضرورت لري که نه هلته کارونه کوي هماغه زما په پیسو باندې چې زه دغه ځای نه ویلېږم یا بل هېواد نه کالي وغواړم دلته که نه همداسې ښه ده چې خپل هېواد از وطن خود پیسې ته مصرف کنی در وطن خودت هم به وطنت یک وطندارت صاحب کار میشه هم اون پیسه در وطنت مصرف میشه ما از این خاطر تصمیم گرفتم که این فابریکه رو در افغانستان فعال کنم اسیب جان دلته کم کالی ډیر ارزانه او کم ډیر قیمته دي در سره یعنی بیه د کم ارزانه دي او کم لوړې دي دا لاسي کار چې وي خو هغه طبعا قیمته وي که دلته وي افغانستان کې هر ځای کې چې وي هماغه لاسي کالي چې وي ټول قیمته وي لاسي کوم یو کالي دي چې تا سره هغه بیه لوړه ده او کوم در سره دي چې هغې بیه د ښځینه او د نارینه او کوم یو در سره مثلا تاسو ته وایم دا واسکټونه دا لاسي واسکټ ده دا لاسي دی په لاس جوړ شوی دی یا دا په لاس باندې جوړ شوی کوم یو چې په لاس باندې جوړ شوی دا په لاس جوړ شوی دي دا یو هغه ایکسپنسیو ده دا ټول په لاس باندې دغه ځایونه جوړوي که نه هغه بیا ایکسپنسیو یا قیمتي ښه دې کې چې کارول شوي دي دا مرۍ دي پاولۍ دي دغه ځایونه تارونه چې دا په لاس باندې دا فیته نه ده که نه چې فیته واچوي دا رقم او دا چې ده مثلا په لاس نه ده فیته والا ده دا ډفرنس بیا تاسو ګورئ نو په دې کې دا قیمته دي دا قیمته دي دا بیا په ځان هم هغه کېږي ښایسته به ښکاري که نه ورسره ښایسته ښکاري او زیاتر کسایی که یارو میگیره باز همون کسی که عرسی میکنه میگیره داماد که میباشه یعنی بیل دا هغه نه ده د نوشانه یا داماد نه ده څوک نه غوندي غوندي خو زیاتر همغه دامادان غوندي څوک چې شای هغه زیاتره یعنی دلته دا دود زیات دی خلک په ودونو په دې هغې کې دا خلک کاری د دیونه دلته ډېر دی اوس دا مود شوی ده همدغه رقم ډیزاینونه وینټیج ډیزاینونه د افغاني تی خپل هم کله چې دا اغوندي و د دیونه چې کله داسې پروګرامونه یې که نه ولې نه دا خو زموږ دود ده تا واده کړی دی نه تر اوسه او نامزاد یې نه تر اوسه شکر بزنس کوم نه واده ته خو پلان خو شته دی خو بیا دلته خو به ژمنه کوې څوک چې دې ویني دوی به راغواړې که څنګه حساب ټول میلمه تاسو بینندگان کله هیچ مشکل نیست عرض کردیم بخیر کله دا به بیرته خپل په ځای کېږدو
نو دا رښتیا هم ډېر زیات په زړه پورې دي، ډېر ښایسته دي. هغه د وطن ټول هغه پخواني دود پکې راغښتی دی. لاسي کار او مور او دا شیان. په وطن کې یو څه وو په هټیو کې یا په دوکانونو کې، هغوی په هغه هم ورکول، په کرایه باندې هم کالي ورکول. مثال یو کس که دا د دغې قیمت څو دی دا اوس ما ته دې وښوده؟ دا 75 یعنې 15 پاونډه. که چیرې یو څوک هغه وایي چې زه په کرایه اخلم، نو هغه لپاره بیا څه هغه شته دی که نه؟ دلته زیاتره کالي مونږ په کرایه نه ورکوو، د هایجن لپاره. دلته خو یو کې د زیاتره به خلک بیا مایند کوي نه اخلي چې کرایي کالي بیرته څوک واخلي که نه. دلته دومره رواج نه ده، خو لرو کرایي سیکشن، هغه اسپیسیفیک آیتم ده، ټول کالي لپاره نشته. او دا هم هغه دي. بیا چې په کرایه باندې ورکوي، که د دې قیمت په 80 پاونډه دی، 15 پاونډه دی، نو بیا په څو باندې دی د دې چې په کرایه ورکوي؟ که هغه کرایه ورکوو، واسکټونه خو نه ورکوو کرایې ته، کالي ورکوي زنانه، او مثلا د هغې پرایز 2500-300 دی، بیا هغه کرایه 40 پاوند 50 پاوند د یوې شپې لپاره. نو که یو شپه یو کس وړي، سبا یې بیرته بیا څه؟ سبا ته یا بل سبا ته یې راوړي، یا 2 شپې. او که چیرې خرابېږي بیا هغه دمیج چې ده هغه به پې کوي دمیج لپاره. بیا تاسې دلته بیرته جوړولی شئ؟ بیا دلته خیاط شته، هغه جوړوي. نو دلته دا کالي به وګورو تاسې سره، خو دا واسکټونه وطني نور څه دي، دا دلته تاسې دا د هغې ځای نه جوړ راوړئ؟ ټول هلته جوړوو، سایز دغه ځای نه ورکوو، هلته جوړه کوو افغانستان کې، بیا راوړو. همداسې بیا کالي د شاته ته چې حسیب جان دا هم په د هغې ځای نه راوړي دي؟ ټول همدغه د ګرمۍ لپاره، یعنې دا ښه دي؟ ښه دي، هلکان زیاتره اچوي ده. د دې شوقیان هم شته دي؟ شوقیان شته دي، ولې نشته. او دا هغه دي که نه، دا جوړ دي که دا سره؟ دا ټول جوړ دي، مختلف سایزونه لري، لکه سمال، میډیم، لارج. دا رقم د دې هم قیمتونه فرق کوي که نه؟ بیا نه، ټول یو قیمت کې ده، بغیر د لاسي کار نه. د دې قیمتونه مثال څو دي؟ دا خو لاسي نه دي، او د دې نورو کم یو چې لاسي در سره دي هغه کم یو دي؟ شته سره لاسي؟ لکه دا لاسي ده، دا د لاس کار ده، دغه د لاس کار ده. بیا د دې هغه څو دی؟ د دې دا خمیراتي غاړه ده، بیا دا تقریبا 90 پاونډه 100 پاونډه راځي یوه جوړه. او نارمل چې وي بیا هغه 15 نه شروع کېږي تر 40 پورې. نو دا د افغانستان د بیرغ هغه هم ستاسې سره شته دي که نه؟ دا کالي نشته ده. دا خلک اخلي دلته زیات اخلي؟ الحمدلله اخلي، ډېر اخلي. دا اخلي، ډېر خوښوي. دا د ماشومانو هم در سره شته دي؟ او په دې برخه کې ماشومانو مې او د اتانو مې د ښځینه هم شته ده سره؟ جنکیانو دا بیرغ، چې د بیرغ یې هغه رقم پلین هم شته، دغه دی. ښه، دا یې ښځینه دي؟ دا یې ښځینه دي. دلته چې دی بیا دا خو ورته داسې د هغه په څېر باندې جوړ شوي. بیا سیستم یې د ښځینه د کمربند لري، دا شیان. دا یې بیا د ښځینهو کالي دي؟ دا د ښځینه. بیا بل رقم، بل ډیزاین کې مشته، بیا کولی شي هغه د آنلاین زه به تاسو ته وښیم. دا هم ښځینه دي؟ دا هم ښځینه دي. او د نارینهو خو خلاص نشته سره چې یو جوړ م کتلی وای؟ نارینه دا به خلاص نشته، دا د نارینه ده. ډېر ښه. یعنې تا ویلې چې دې هغه زیات دي، راځي خلک دا زیات اخلي؟ خلک اخلي، ډېر اخلي. بس وطن سره خو د خلکو مینه ده، او دا مینه راکې ماته زه په خاطولو نه پوهېږم چې نو. او دا چې دي دا خو هغه دي، هغه دا جیولریزه دا شیان دي. او دا به هم خلک زیات وړي. دلته سپلۍ هم د ستاسې سره شته دي؟ نه، سپلۍ هم دي. دا خو هر یو بیل بیل نومونه لري حسیب جانه که نه؟ دا سپلۍ چې دلته سره دي که 2 رقمه دي، 2 ډیزاینه دي، خو هغه کمپنۍ بیا مونږ نومونه ورباندې اخلي، یو خان ده، یو پتان ده. خان یې کوم یو دی؟ په دا سپلیو کې د خان کوم یو شوي؟ زه وګورم چې خان کې کوم یو ده. یو ګوت ده، دا چې ده ګوت، دا چې ده دا ګوت، دا خان ده. دا خان دي. او دا تو هر یو فرق لري؟ لږ ځله شی په فرق لري، لکه چې پتان ده. پټان یعنې دا پښتون په نوم دي؟ پښتون ډفرنټ نومونه دي. او هغه د ښځینهو برخه کې کوم یو کالي ډېر قیمته و ستا سره؟
ارزانه کومې وو چې هغه ارزانه در سره وي؟ ارزانه خو زیاتره ساده کالي. ښه او دا به هغه قیمت هم لکه دا کالي قیمت دا قیمت دی دا کالي نو. ها دا هم د واده لپاره اخلي کنه زیاتره. همچنان این کالای دیگه است یا هم قیمت است و این هم به کرام است باز ایونتیج. ها دا په کرایه باندې کرایه باندې دی او قیمت هم دیگه ده. او دلته خو دا د هغه خولۍ هم در سره شته دي؟ او خولۍ استایلي خولۍ. دا ښځینه ده. دا ښځینه ده؟ او دا هسې نه چې اوس دا کوم یو لیدلی چې ولا دا نوی ډیزاین سټایل راووتی. نو په دې کې خو دا د سره خولۍ دا خو تاسې ټولې پېژنئ په دې خولۍ سره خو اشنا یاستئ. تاسې بیا خپله ووایئ چې دا نومونه یې ولیکئ. دلته مو تاسې د ځینو چارواکو سره هم لکه چې په لندن کې مثال دا د لندن ښاروال دی د ده سره مو لیدلی دي دوی سره مو څه پیغام و دوی چې کله ولیدی دته مو مونږ د دوی ایونت وه سنټرال لندن کې هغوی راغلی و دې لپاره چې دا مونږ د دوی ایونت کې یو فاشن شو وکړو د افغاني کلتور چې مونږ وکړو تقریبا 10,000 15,000 کسان راغلي ډېر بیزي وو په خپله سنټرال لندن کې مونږ د هلته بیا فاشن شو وکړو دا ځینې عکسونه یې هم دلته شته ده دا هماغه د فاشن شو. نو تاسې بیا د ښاروال سره مو ولیدل څه پیغام یې څه و تاسې ورسره خبرې وشوې؟ خبرې وشوې کدام پیغام رو تو خاص نداشت فقط هم گفت که سپورت میکنم بزنستان و افغانا را خوشحال است از افغانایی که اینجا بزنس میکنه از اینکه کار نمیکنه یا زیادتر افراد بلندپایه در اینجا خوش داره همون جوانایی را که کار کنه زحمت بکشه نه اینکه بشینه یا از دولت پیسه بگیره یا کار دیگه کنه. دلته ستاسې ډېر عکسونه ستاسې خپله تاسې پکې برېښئ خپله پکې یاستئ تاسې خپله هم لکه چې دا زه کله کله مدلینګ کوم. ښه نو دلته دا عکسونه دي دا دی دلته خو دا خو د ملګري دي لکه چې تر ډېره تاسې دلته برېښئ تاسې هم په هغه مدلینګ کوئ کله زه د افغاني کالیو مدلینګ کوم. ښه ډېر ښه نو ډېره زیاته مننه او ژوندی اوسئ. در راتلو نه خوشحال شدم بازم شما را دیدم انشالله خواهد دیدیم موفق باشین شما و همچنان همه بیننده های عزیز. نو ډیره زیاته مننه له دې چې ومو زغملو ویډیو مو تر پایه وکتله دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه تر بیا ښې شېبې.